با عرض احترام مجدد سلام احترامات ما را قبول کنین. اینجا ما برادرای بزرگوار خود تکر صاحب از گریت افغانستان موومنت و دکتر صاحب بور داریم. ما در خدمتتان هستیم. دیوان جرگه در خدمتتان هستیم. امر کنین صاحب. الو السلام علیکم. السلام علیکم ګرانه وره. محترم صدیق صاحب تاسو او تاسو قدرمنو ټول مېلمنو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ژوندی اوسئ صاحب، ډېر مننه. او سره نن په خواشینۍ سره باید خبر کوم تاسې چې د خان شهید صمد خان یوازینی لور ولیعهد نن په حق ورسېدله. انا لله و انا الیه راجعون. ورسره به زه خپله پوښتنه هم راجع کوم، هغه داسې چې داسې مشران لکه تاسې محترمه نن له دې دنیا چې سترګې پټې کړې، پرون غفار خان پاچا خان له دې دنیا نه سترګې پټې کړې، ولی خان د دې دنیا نه سترګې پټې کړې، همداسې موږ نور سیاسي مشران او د دې قوم مشران به خپل واک سره خپل کډه له دې فاني دنیا نه یوسي. خو سوال دلته دا پیدا کېږي، هغه مشکلات، هغه د غلامي ژوند موږ د پنجاب او د رنجیت سنګ د اولاد په ولکه کې پاتې دي، هغه مسایل همداسې موږ پاتې دي او دا ناحله پاتې شوي دي. نو که بیرته د دې سیاسي اشخاصو تاریخ نامې ته یا د کړوړو ته نظر شوی چې دوی د پښتنو د قوم د ازادۍ لپاره ډېر څه کړي دي، خو زما لپاره دا یو څرګنده سوال ده چې یعنې دوی څه کړي دي. که پرون په بابړه کې د موږ د پښتنو وینې یا د خدایي خدمتګارانو وینې توی شوې او د هغو د وینو پوښتنه هیچا ونه کړه، که نن موږ ګورو هماغه بلوچستان کې اجتماعي قبرونه پیدا کېږي، که نن بیا پوښتنه وکړو، نن د پښتنو په پښتونخوا کې د پښتنو په کورونو باندې پاکستان پوځ د هغو فامیلونه په خپله قبضه کې اخیستي دي، او ورسره هغه ډیث سکواډ چې دوی په بنګلادیش کې د بنګلادیشیانو د ازادي مومنت یا د بنګالیانو د ازادي په خاطر دوی ډیث سکواډ پنجابیانو جوړ کړی، هماغه ډیث سکواډ نن په پښتونخوا کې او په بلوچستان کې دوی بیا پیل کړی ده. سوال دا پیدا کېږي چې دا تر کومه او دغه قومي مشران یا هغه مشران چې پښتون یا د افغان په نام باندې په کته پښتونخوا کې سیاست کوي، هغه که محمود خان ډله ده او که نیشنل عوامي پارټۍ ده، آیا دوی د ستر په سترګو دا حالات نه ویني؟ آیا هغه قوم لکه بنګلادیش چې خپل ازادي د پاکستان په جغرافیه کې نه لیدله او د نر غوندې راجب خپل ازادي واخیسته، هغه بلوچستان چې په همت 15 میلیونه بلوچستان نن راجع شوي د دنیا یو غټ استعمار ته دوی په خاوره باندې قبضه کړې ده، د نر غوندې ولاړ دي، قرباني ته ملا تړلې ده. آیا دغه پښتنو کې دا همت نشته؟ بالکل دلته سوال دا پیدا کېږي کله چې ډیورنډ کومه فیصله کوله چې زه به دې قوم باندې دا د ډیورنډ کرښه تعمیلوم، زه په وختونو دا فکر کوم چې دا فیصله خو به زه وکړم، مګر دا فیصله به آیا آینده نسلونه په خپل ځان په خپل اولاد باندې ومني؟ هغه ته دا سوال پیدا و. خو نن د تاریخ په تېرېدو سره موږ ویلو چې موږ تاسې هغه سیاسي مشران چې د دې قوم د ازادي د دې قوم د لیډرشپ دعوا کوي، ښه مثال یې د افطارشاه خټک ته چې هغه په خپله خوله باندې ډیورنډ کرښه یو ځله معامله کوي، او یا نور بعضې مشران په دې مسله باندې د جنوبي پښتونخوا او د شمالي پښتونخوا په مسایلو باندې غرق تللي دي او د لوی افغانستان یا له پنجابه د ازادۍ اصلا سوال نه ورسره پیدا کېږي. نو آیا دا پښتانه د ډیورنډ له مرګه بعد دا فیصلې ته دوی د تایید ټکی نه دی شی؟ یو سوال. دویمه پوښتنه ما له مشال خان صاحب ټکر څخه ده د پښتون زلمي په باره کې ما ته معلومات راکړه، دا څه وخت شروع شوي دي او دا چا پای ته رسولي؟ دا ما لپاره ډېر یو سوال ده. او بل ډاکټر صاحب چې دا پوښتنه کوم دا ډیث سکواډ یعنې څه دا په بلوچستان کې څوک شروع شوی ده او هغه قبرونه چې هلته کې مړي پیدا شوي دا په چا پرې اړه لري؟ مننه، بریالي اوسئ. زاده اوسئ. سوال شده فهمیدین تا کسب شد؟ پښتون زلمي دا خبره وروره یو خدای چې څو پورې د پښتون زلمي خبره ده، نو غني خان په خپله خولې دا خبره کوي، هغه وایي چې دا خدایي خدمتګار به د مسلم لیګانو نه د کورونو نه شروع وتی، نو ما باچا خان بابا ته وایي چې زه خدایي پښتون زلمي جوړوم، ما ته وایي چې د څه لپاره جوړی؟ نو ما ورته چې ګوره داسې زموږ مسایل دی او پکار ده چې موږ د خپل ځان حفاظت وکړو. نو ما ته وایي چې ته به یې جوړی،
خو ګورې مشر بیا زیم نو غني خان وایي چې ما وایي چې بس ته شه ما ته څه فرق پرېوځي بس ته مشر شه خو چلوم زه ځکه چې زه د هر څه راجمع کوم نو هغه وایي چې مونږ دا تنظیم جوړو خو مونږ هم دغه خبره دوی ته کوله چې یاره مونږ به خپل حق اخلو مونږ خپل حق اخلو او مونږ د ښه مسلب یعنې د سره 50 زره کسانو د پښتون زلمي کې نو هغه وایي زه به په هر ګرمو کې به زه تلم د جندي سیند په غاړه به یو ما ټینټ لګاو او زه به 2 میاشتې به د ګرمۍ ما هلته تېرولې نو دې ما ته بادشاه خان ما ته هر وخت لګیا دی چې ته ځې نه نو بس لاړ به شم وایي اخر ده مجبور کړم زما له تلو وخت نه وایي زه لاړم وایي چې زه لاړم نو وایي یو خو چې څنګه زه تلم نو د په اخبار کې ورکړه چې ما پښتون زلمي ختم کړ ځکه چې بشر یې خودی نو ما پسې خودی خدمتګار راغلل نو هغه دا خبره کوي زه نن دا خبره په ډاګه کوم هغه وایي چې زما نه یو خدای خدمتګار رانه پړق ویشته چې زمونږ بچي دی حکومت ته په ګوته کړل چې دا خدای دا پښتون زلمي کسان دي او اوس د پښتون زلمي د ماتولو اعلان وکړو او ما ورته چې زه خبره مې ما خو نه دی کړی اعلان نو هغه اعلان چې کوم هغه باچا خان کړو دا د پښتون زلمي په دې وجه باندې ختم شو چې د پښتون زلمي د ختمېدلو اعلان باچا خان کړو دا زه چې کوم خبره کوم دا زه د غني خان د خپلې خولې خبره کوم دا نه چې دا یو ځای د بل ځای دا په خپله دغه خبره د غني خان کړې او چاته یې کړې ده په مخامخ سردار ټکر ته دا خبره کړې ده ګینه واورئ د سردار ټکر نه تپوس وکړئ بالکل دکتر شما سوال کرده که حرکت برادرای بلوچ شروع کردن او را چی وقت شروع کردن؟ عرض کنم که این 5مین جنگ بین بلوچ و ارتش پاکستان هست. اولینش 1948 1958 بعد 71 و که بعدش هم که الان این جنگ هم از 2005 رسما ادامه شروع شده و الان 9 ساله که ادامه داره و خوشبختانه برای اولین بار بلوچ‌ها 10 سال در مقابل یک فوج نیم میلیونی 500,000 نفری ایستادن و قسمت ها مناطق زیادی را در بلوچستان هم در کنترل خودشون دارند و مهمتر این که در عملیاتی که الان هم ادامه داره در بلوچستان در آواران الان 2 هفته هست نتونستن اون منطقه پاکستان بگیره با وجود حملات هوایی هلیکوپتر ها ایریال بمباران هوایی نتونستن و اینه که الان دولت پاکستان هر روز به عملیات فجیع و وحشیانه‌ای در بلوچستان دست میزنه که شامل اینه که 33,000 نفر تا الان کشتن و مفقود شده یا اجسادشون رو در بیابان انداختن. این هم کشوری است که به اصطلاح به خودشون میگن پاکستان پیور. کدوم کشور مسلمان در حق مسلمان همچین ظلمی رو میکنه؟ ولی این نشون میده که میترسن از ها. امو گپ تکر صاحب که مسک دیوانه و هر طرف میرن پاکستان. دیرانجرگاه در خدمت آن است امر کنید صاحب. جناب متین صاحب سلام علیکم. السلام علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. امر بکنیم. سلام خود به جناب کاکر صاحب به جناب راکتر صاحب بلوچ هم تقدیم میکنیم از صمیم قلب. خیلی تشکر. امر کنید صاحب. یک سوال با جناب راکتر صاحب بلوچ همین بود که بله میشنوین؟ بفرمایید. سوال ما از جناب راکتر صاحب بلوچ همین بود که ما مردم آذره در کویته پاکستان زندگی میکنیم. خود راکتر صاحب میفهمه که ما در جنگ پاکستان امرای این مردم آذره اونجا زیاد فعال بودن. وزیر جنگ پاکستان هم جنرال موسی بودن که اونجا زیاد سهم داشتن. وقدر خدمتی که مردم آذره اونجا کردن پاکستان آزاد ساختن، چطور اینقدر آذره ها رو بلوچ‌ها در کویته میکشن فعلا؟ روز یک بسته در بین تفتان زدن، تقریبا 40 نفر شهید کردن، 100 نفر کشتن. همه روزه مثلا مردم هزار در کابل میکشن بلوچ‌ها. فقط سوال ما جناب راکتر صاحب بلوچ همین بود که ما مردم آذره در پاکستان زیاد فعالیت کردیم. تشکر. اولا خیلی تشکر از سوال شما، ولی من فکر کنم که همه ما از کشتار
این بیگناهان برادران هزاره، خواهران هزاره در حال بلوچستان باشه، افغانستان باشه، هر کجا ما این شدیداً محکوم میکنیم. ولی برادر عزیز، این کشتاره در کویت این بلوچان نیستن، این لشکر جنگوی هست که اینا پنجابی هستن، اسلام آباد. این از اونجا دستور میگیرن. بله. فقط هزاره ها نیستن که اینا در کویت اینا رو به قتل میرسونن، اینا رو شهید میکنن. همون قدر بلوچ در هر روز در بلوچستان کشته میشه به وسیله همون عوامل ISI. یعنی تنها جایی که هزارها اومدند از اونا به عنوان برادر استقبال شده بوده بلوچستان بوده و هست. ولی از زمانی که این به اصطلاح افراطیای مذهبی به وسیله ISI و دولت پاکستان ساپورت میشن، اینا هستند که مسئول این کشتارها هستند. اینا هستند که مسئول کشتار هزاران هزار بیگناه بلوچ هستند. اینا هستند که مسئول کشتار ده ها و صدها هزار نفر پشتون در مناطق قبایلی هستند در پختونوا. اینا هستند که هر روزی 40-50 نفر افغان بیگناه در افغانستان کشته میشن. شما باید به اون ریشه مطلب که ISI هست، همون لشکر جنگوی هست که از پنجاب تغذیه میشه، پولش افرادش از اونجا میاد، اینا هیچ وقت در بلوچستان ریشه نداشتن. و شما همونطوری که میدونید جنبش ملی بلوچ یک جنبش سکیولاره. یک دلیلی که در بلوچستان این همه ظلم میکنن چون بلوچه ها در مقابل طالیبانیزیشن بلوچستان در مقابل دولت پاکستان ایستادن. و اینه که شما باید اونا رو محکوم بکنید و ما محکوم میکنیم. ما با کشتار برادران هزاره 100% محکوم میکنیم، با اونا هم درد هستیم. شما هم باید کشتار برادران و مردم بلوچ، کشتار برادران و برادران پشتون در مناطق قبایلی، کشتار مردم افغانستان محکوم بکنید که توسط ISI و پاکستان انجام میشه هر روز. و یک برادر عزیز 1 ساعت برنامه را اسپانسر کردن، از اونها ما تشکر میکنم و در این حال ما اعلان میکنیم که بخیر در ماه جون ما کنفرانس صلح را در افغانستان دایر میکنیم از طرف دیران جرگه که تمام برادرها و برادرای گرامی را، خواهرای گرامی را میمان میکنیم در داخل افغانستان که بخیر امی جرگه صلح را موفقانه دایر کنیم و خواستهای مردم افغانستان را به گوش جانیان برسانیم و افغانستان از این حالتی که پاکستان بالایش آورده، حالت فجیع به اصطلاح، و ای که خود پاکستان قراره که تکر صاحب گفتن حالت سگ به این طرف میرن دان میندازه، در این طرف دان میندازه. انشاءالله روزهای آخری پاکستان خواهد رسید و ای که امی افغانای ما که دو طرف خط دیرند هستن اینا از این موضوع آگاه شوند که عزتشان با پنجابی ها نیست و این بفهمند که این حالت شرایط که بالایشان آمده و امی جنگ سوات که دو طرف سرد شد و امی فعلا بمبارد شدید طیارات پاکستانی بالای وزیرستان شمالی و جنوبی، حال روز بعد که آورده کل آیسای و دولت نظامی پاکستان با وجود آورده و ای که دشمن شما امریکا نیست، دشمن شما پنجابی هاست دیگه. به این ترتیب شما باید بیدار شوین از خوف. کل افغان ها باید اتفاق کنن و یک جبهه مشخص و معینه در مقابل دولت پنجابی و نظامی پاکستان بگیرن دیگه. یک سوال ما چند تلفن میگیریم با سوال دیگه برادر جواب میتونم. برادر دیران جرگه در خدمتتان هستیم، امر کنید سر. بسیار بخشی متین جان، باز مزاحمت شدم. امر کنید. بفرمایید. مسعود صاحب سوال داری خلاصه بگین سر. بابا خیر ما تامل مننه پښتنه کړی و. د عمران خان 18 کاله کرکټ کې خدمت وکړو، پنجابیانو ته اوس راغلی، موږ پښتنو ته کنه
چې پنجابیان راوشړو دا اوس څنګه د موږ د پښتانه په ګټه ده که په تاوان ده؟ بالکل. بل سوال مې دا ده او بل سوال مې دا ده ډېره بښنه غواړم د تا نه خپله د خصوصي خواهش غواړم چې هر وخت تللې افغانستان ته د دواړه ګران مېلمانه به ته حتما ځان سره بیا رئیس صاحب ته د قبایلو وزارت ته بتمن ور معرفي کوي چې دا د موږ د افغانستان ملي ګټې لپاره ملي استانبول د دواړه ژوندی اوسه ژوندی اوسه خلاصه سه ګوره وروره نه پورې چې د عمران خان خبره ده نو عمران خان په پاکستان کې خاص کر بیا په پنجاب کې هغه یو رایزنګ لیډر و نو په دې انتخاباتو کې دومره داندلي وشوه دومره ریګینګ وشو چې هغه راوسته او په پښتنو باندې د پاسه مسلط ک ځکه چې هغوی ته پته وه چې په دغه کې دا کوم حالات دی په پښتونخوا کې نو دا حالات هم دغه د پاکستان آیسای او د پاکستان آرمي جوړ کړي دي نو هغوی ته پته وه چې دوی په خپل دغه کې به ناکام شي نو چې دوی ناکام شي نو دوی به بدنام شي اوس اسما جهانګیر د دمو تاریخ خپل ډېره ښکلې خبره کړې وه دا د طالبانو نماینده دی دا یو اسما جهانګیر د سپریم کورټ دغه د ایکس منسټر دغه د پریزیډنټ وه بل دا چې د عمران خان خبرې ستاسو نه پټې نه دي چې هغه وایي هغه طالبان چې کوم په افغانستان کې جنګېږي هغه صحیح طالبان دي او هغه طالبان چې کوم په پاکستان کې د پاکستان خلاف هلې ځلې کوي هغه صحیح نه دي اوس دلته یوه خبره ده دا دغه چا دی دا د پاکستان آیسایم دا وایي چې کوم طالبان په افغانستان کې جنګېږي هغه د خپل ازادۍ لپاره جنګېږي او کوم چې په پاکستان کې جنګ نو هغوی ته هغوی ګوټ طالبان وایي او چې کوم په پاکستان کې جنګېږي هغوی ته هغوی بیټ طالبان وایي نو د آیسای د پاکستان د اسټابلیشمنټ د پاکستان آرمي چې کومه ایجنډا ده هغه ایجنډا چې کومه ده هغه دغه باندې هم ده په د عمران خان هم ده نو لکه که تاسو مخکې مو کتل نو MMA جوړېدلی نو په هغې کې په دې باندې ما یو سټیټمنټ ورکړو چې دا د MMA موډیفاید فارم دی ځکه چې عمران خان هم هغه کار کوي چې کوم د پاکستان اسټابلیشمنټ د پاکستان آرمي او د پاکستان آیسای غواړي او په کوزه پښتونخوا کې هغه کار کوي چې هغوی دا کوشش دی چې د افغانستان د پښتنو زموږ د کوزه پښتونخوا د پښتنو چې څونه د یو بل نه لرې کېدی شي دا لرې کړو نو افغانستان د عمران خان چې کوم دی هغه د څه پښتون د ژبې نه خبر دی هېڅ نه خبر تش په نوم د پښتنو باندې خو نه کېږي د بهادرشاه ظفر کاکا خیل وایي چې کوم سړي خپله ژبه هېره کړه او د بل د نورو خلکو کلتور اډاپټ کړو هغه سره پښتون نه دي نو هغه د غاړې پښتون راغلی هغه زموږ هغه شاته دشمن دی چې څنګه زموږ دغه دشمن دی پنجابی دشمن دی و در این حال برادر گرامی شما اگه میخواین راجع به عمران خان بفهمین شما برین در یوتیوب بخواین که پارتی عمران خان ببینین که به چه اندازه پارتی میکنه و این یکی افغانی است و این عمران خان چی کار است که بالای افغانستان فتوا داده حتی او از احکام دین مقدس اسلام از شریعت دین اسلام آگاه نیست. شما ما پیشتر نشان دادم و ویدیو کلیپ که قانون اساسی پاکستان به اساس قانون انگلند و ویلز است. شما حتی در این ملاقاتی که نواز شریف با همراه سران تحریک طالب کرد و میخواست که بکنه و او گفت که باید ملاقات به اساس قانون اساسی پاکستان شود. قانون اساسی پاکستان چیست؟ قانونی است که به اساس قانون انگلستان و ویلز است. فکرتان است دیگه به این ترتیب اینا دولت پاکستان آیسای و اینا میخوان که موضوعات اسلامی رو پیش ببرن و در می 3-4 دهه کمی موافقت هم به دست آوردن که افغانای ما را تشویق کرده که شما بیاین که ما از نگاه اسلامی ما برادر هستیم و ما منافع مشترک داریم. اما این را بفهمین برادرای عزیز و گرامی افغانای ما در اون طرف خط سرت شما هیچ وجه مشترک که پنجابی ها ندارین. با مجردی که شما بر طبق پالیسی آیسای حرکت نکنین شما کشته میشین. شما قرار که دیدین مولوی رقیب و مولوی فضل الله را که اونا میخواستن که او را شهید کنند. به این ترتیب ما در تمام جهان پاکستان یک مشکل را خلق کرده در تمام جهان. یعنی به این معنا که دولت انگلستانی را اسمبل کرد پاکستان با وجود آورد. حال وظیفه امریکا و ممالک ناتو است که دست اسمبل کنه از این را بخی از بین ببره بس لکه یک آرامی در تمام دنیا بیاید تا که پاکستان از سیستمش از بین برده نشه. اینمی پرابلم کشتار قتل بی‌امنیتی در تمام دنیا با وجود میاد که این موضوع را ما
در صحبتی که ما در رادیوی اینترنتی بین‌المللی داشتیم این موضوع را ما ذکر کردیم و این در وایت هاوس هم در قصد سفید و در ناتو هم ذکر کردیم و ما لابینگ که ما در آینده خواهد کردیم در امریکا لابینگ ما بساس همی که پاکستان تنها منافع ملی خود میخواه، چیزی که بر از اوست و نه منافع بین‌المللی در نظر داره، نه منافع همسایه خود و نه منافع به اصطلاح اقلیت‌ها را. شما ببینید که برادرای هزاره‌ای ما را میکشن که ما دفاع کردیم از اونا، برادرای بلوچ ما را میکشن، افغانای ما را میکشن و تنها چیزی را در نظر میگیرن که مفاد را میته، خود پاکستان میته دیگه. دیرانجرگاه صدیق متین خدمتتان از امر کنید صاحب. الو بفرمایید صاحب. سلام علیکم. السلام علیکم برادر. برادر می‌خواستم با این برادر پشتون یک سوال داشتم. بفرمایید صاحب. که یاد چرا پاکستان اجازه درس خواندن به زبان پشتو رو نمیده برای از اینا؟ فدایی پاکستان هم هستن، به جنگ هندم با پاکستان میرن، هزاره هم به خاطر پاکستان میکشن، به افغانستان هم به خاطر پاکستان حمله میکنن، جانشان هم به خاطر پاکستان میدن، منتها برای از اینا به زبان پشتو تدریس کردن و درس خواندن اجازه نمیده. تشکر لالای گل، زنده باشین صاحب. بفهم دغه وایي څرنګه دغه پښتون دغه افغانان پنجابیان سره مرسته کوي، ټول پنجابیان افغانان وژني، دغه رابطه څرنګه ده؟ ګوره خلاصه ګوره خبره دا ده چې هر هغه کس چې کم کس د پنجاب د اسټابلیشمنټ سره دی، د پنجاب په آرمي کې دی، د پنجاب په آیسای کې دی، کاغه پښتون دی، کاغه بلوچ دی، کاغه سندھی دی، کاغه پنجابي دی، هغه ټول یو خلک دی. هغه کس چې کم پښتانه وجني، هغه کس چې کم بلوچ وجني، هغه کس چې کم سندھیان وجني، کاغه پښتانه دي، کاغه بلوچ دي، کاغه سندھیان دي، نو هغه ټول زموږ هغه شان دشمنان دي لکه څنګه چې پنجاب دی. ما د مخ ورځو کې یو سټیټمنټ ورکړو، ما وی مې اے پښتنو او اے بلوچانو رونو، تاسو وره چې کله بنگلاديش جوړېده نو په هغه وخت کې د پاکستان آرمي 900 کسان د بنگلاديش چې کوم د آرمي کسانو او په کې ولت چې کومونو هغه لوی افسرانو چې په کامله کیمپ کې راجمع کړل، نو اول یې اصله وشه او به شوټ کړل. نو ما وی که تاسو د دې خپل عمل نه تیار نشئ، په قلار نشئ، نو مې تاسو به هغه انجام چې کوم د بنگلاديش د هغه خلکو چې کومه دغه جوړ شو او د هغه پښتنو او هغه بلوچ ته دا خبر کوم چې کوم د پاکستان په غلامۍ کې جون تیرول غواړي، نو هغوی د اوس د بنگلاديش د سبق زده کي چې اوس لګیا دي هغه کسان چې کوم د ازادۍ خلاف بنگلاديش حکومت لګیا دي او یو په یو چې کوم دی نو اویزان دی. زه دا پیغام ورکړم دی او تاسو د دې ټلویزیون دغه پیغام ورکوم چې ګوره دا پښتانه او دا تاریخ او د بلوچ او د پښتون تاریخ په دغه قسم خلک چېرته معاف نه کړي. بالکل صحیح. دیرانجرگاه در خدمت هستیم، امر کنیم برادر گرامی. بله جناب محترم متین صاحب. السلام علیکم صاحب. سلام علیکم خدمت شما و میمانان محترم برنامه زیبای شما سلام و احترامات میرسانم. زنده باشین صاحب. بسیار میرم. من جناب متین صاحب یک موضوع را که در قسمت همین کشتن هزاره ها که می برادر ما گفتن که من فکر میکنم که سالهای سال این همین برادرای هزاره ما در کنار برادرای پشتون و بلوچ ما با صلح و صفا زندگی کردن. من فکر میکنم که یکی از این مسائل، البته این طرفداری ما از جنایتکارای پنجابی پاکستان نیست، ولی امی دست زدنهای ایران در نمیتر مسائل مذهبی هم اونمون نیروهای بسیار افراطی را تحریک میکنه که اینا عکس العمل نشان بدن در مقابل این برادرای هزاره که سالهای سال اینا در صلح در کویته زندگی کردن. این کلش اونمو آخوندهای جنایتکار ایران هم در اینمی فتنه انداختن اینمی فتنه رول بسیار بارز داره مثل آیسای جنایتکار پاکستان، ولی هر دوی از یک قماش است. تشکر از توجه شما، خداحافظ. زنده باشین صاحب، زنده باشین. شما در برنامه گذشته ما اعلان کردم صاحب که دولت عربستان سعودی برای پاکستان کمی پول داده برای آیسای که موضوع شیعه و سنی را در ایران به وجود بیاره. شما خبر دارین که جیسل عادل یک جنبش است که نو در داخل خاک مثلا بلوچستان 5 عسکر ایرانی را باییدن
دولت ایران هم دولت پاکستان هم دولت افغانستان توجهش به این موضوع آورد. شما چیزی که ما میگیم ایست که آیسای و دولت نظامی پاکستان تمام کار را که میکنه در او موضوع پول باشه. حیات اقلیت‌ها در پاکستان در خطر است، حیات افغانای ما در خطر است، حیات برادرای هزاری ما سندی در دیگه برنامه انشاءالله برادر سندی رو میاریم که انشاءالله ما امروز اینو هم ائتلاف میکنیم. شما ببینین که پاکستان باعث سرطان مرگ، امی خط دیورند میگن که دهلیز مرگ گیره برش مانده، برای از که برای پاکستان بهترین شرایط میسر شده که از خاک ما استفاده میکنه. 600 میلیون دلار از تجار ملی ما میگیره، سرد سر ما بند میکنه. اگر ما میخواهیم که انکشاف اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کنیم، در آینده باعث یک واحد سیاسی ظهور کنه، افغانستان باید بر راه داشته باشه و ایمی عملات متداوم پاکستان که ما رو شدیداً تقویه میکنیم به طور مسلسل. اگر ما رای یعنی سرد مشخص داشته باشیم، رای بری داشته باشیم، ببینید که باز انکشاف اقتصادی در افغانستان به چی اندازه خواهد آمد. تا که سرحد ما مشخص نشه، تا که معضله بین پاکستان و افغانستان حل فصل نشه، نفاق ملی هیچ وقت در افغانستان حل نخواهد شد. هیچ وقت. من اینو براتون گارانتی میکنم. هر پروفسور، هر شخصی که در قسمت اجتماعی مطالعه داره که میگه که ما این حل میکنیم، این دروغ میگه، حل شده نمیتونه. به این ترتیب پاکستان یک سرطان کلان است و ما اینو به دولت امریکا و ناتو میگیم بار و همین لابینگی که بخیر برای افتاده و برای مندازه میشه با شکل بسیار جدی این موضوعات ما پیشکش میکنیم بر شما. دیگه یک سوال دیگه کرد برادر که چرا پاکستان به اصطلاح تشکیل کردن. پاکستان از خاطر تشکیل کردن که در 2 جنگ و 3 جنگی که به اصطلاح انگلیس‌ها شکست فاحش خوردن و میخواستن که عقده خود از افغان‌ها بگیرن و همین 50% خاک افغانستان هم کنوادوزی کردن و پاکستان تأسیس کردن. اگر شما تاریخ استعماری انگلیس شما برین ببینید هر خاکی که انگلیس ها رفته برآمده پاس خاک با مالکای اصلیش داده. تنها در قسمت افغانستان این خیانت کرده که ما در پیش پارلمان انگلیس که مظاهره کردیم در سال 2011 همین موضوع رو ما پیشکش کردیم. دیگه لاینا کل پر است کسب تکرد طور لاینا دک دی خلق مون سره خبری کوي کوم متاسفانه یو 15 دقیقه زو بیا بل خبری توجه ورکو. دیران جرگه صدیق متین در خدمت عمل کنید صاحب که برادرای بزرگ گرامی. بله متین صاحب سلام علیکم. سلام برادر گرامی، چه حال دارین صاحب؟ بفرمایید. خوب است. ما خدمت عرض میمارم سلام عرض میکنم. زنده باشین صاحب. و میخوام با پشتو صحبت کنم. گران و محترم مهمانات سلامونه وړاندې کوم. سوال مې د لارې پښتونخوا ورور نه دی. یو خو د عمران خان په هکله یې ویل. عمران خان په لندن کې یو د نجلۍ سره واده یې کړی ده چې هغه جمایما نومیږي. په ظاهر کې سره بیل شوي دي، په باطن کې یو ځای دی، تګ و راتګ لري، همدغه اوس د هغه نه ماشوم لري. دا د ډېر یو قوي شبکې نه دا مخکې شوی ده. یو دا ټول واضح معلوم ده هغه ښځه یې جمایما نومیږي، یهوده ده. بل زما سوال دا و چې پخوا هم بر مامدزي او لر مامدزي آیا تاسو فکر کوئ چې صادقانه د ډیورند په هکله دوی صادقانه قدمونه ګامونه پورته کړي دي؟ آیا په ډیورند په هکله دوی خپل اهداف، شخصي اهداف د قدرت دپاره کله ډیورند په ژبو سر باندې کړی دی او چغې وهلي دي د ډیورند ازادي نارې کړي دي، بیرته چې د دوی اهداف سره پوره شوي دي، بیرته بیا موافقې ته رسېدلي دي، بیا د ډیورند خبره یې خاور لاندې کړی. هم لر مامدزي هم بر مامدزي دا معامله په ډیورند په سر باندې څه فکر کوئ چې دوی نه دی کړی؟ او بل یو خبره ده چې همیش د لرې پښتونخوا یوازینی شی چې استفاده شوی دی د ملا له طریق نه ټکول شوي دي. بل شی دا و چې
د پاکستان وارث خو اصلي وارث پنجاب دی. په سند کې خو سندیان هم دا نظر لري چې په هند او سند کې یو راجا په سند و دیش کې وو او یو مهاراجا په هند و دیش کې وو. نو موږ به خپله پخواني تاریخ لرو، پخواني حکومت لرو، څه ضرور ده چې موږ پنجابیانو سره وو. ګرانه وروره ډېر مننه. یو سوال تاسو کولی شئ، وخت لرو. څه فکر کوئ چې دا سند هم آخر نه آخر د پنجاب ته یو سرطاني تومور ګرځي که نه ګرځي؟ ډېره مننه صاحب، ډېره مننه. خلاصه صاحب وخت لرو. زبیر ګوره وروره، څونه پورې چې د محمدزو خبره ده نو په دې خو ډېر تفصیل سره نه ځم، خو د محمدزي چې راغلی په صدق کې د رشید د دې وړوکه ته خبر زه تاته کوم. په ګدر حمزه خان کې یو ګودر و، نو هغې ته به هلته ټول یوسفزي اوسېدل، نو هغې ته به دا زنانه راتلې، چا به اوبه وړې او چا به هلته جامې وینځلې. نو هلته کې یوه جینۍ وه، هغې اوبه وړې او لوپټۍ په سره وه. نو یو په دغلته دلزاک اوسېدل. نو دلزاک هغوی داسې کار وکړه چې یو زلمی و، هغه سره په اس باندې سور او په نیزې د دې جینۍ د سر نه لوپټه چوته کړه. نو هغې وایي چې ځه لوپټه خو دې چوته کړه، خو که احمد خان کې زور ایسته نه به یې تپوس وکړي او که زور پکې نه نو درد پاتې. احمد خان چې کوم نو هغه ټیم د یوسفزو مشر و، خو چې دوی خپله راجمع شو، چې دوی وکتل نو دلزاک ډېر زیات سیوا و. نو دوی رال هغه کې شیخ چلی او دغه سره څه کسان یو ځای شو. هغوی د جلال آباد خوشا کې چې کوم محمدي وروڼه دي هغوی ته دا خبره وکړه، هغوی سره همدغه شانتې راپاڅېدل او دوی دلزاکو سره دلته جنګ وکړو. چې دلزاکو سره جنګ وکړو نو دلزاک چې هغه په اټک باندې راوړو دي، نو بیا دې خوا نه دي راغلي. نو بیا په هغه وخت کې احمد خان دوی ته یو خبره وکړه چې تاسو ګوره زموږ کشران وروڼه یې او تاسو راغلې بغیر څه لالچ نه، نو مونږ شیخ ملي خو د پښتنو د ځمکو تقسیم کړی دی چې کمې کمې ځمکې دي، خو تاسو وایئ ځکه تاسو ډېر په مینه راغلی او بغیر څه شرط مونږ سره نو تاسو له کمې ځمکې درکړو. نو هغه ورته چې مونږ له دغه 400 علاقه راکړو. نو محمدزي په 400 کې دی نه دي، خو درته یو خبره کوم چې د کوزې محمد د بره باندې زه ډېر بحث ځکه نه کوم چې مسله ته جوړېږي په کار په هغې مې تاسو بحث وکړئ، خو د کوزې محمدزو چېرته هم د ډرونیانو د لر کولو خبره نه ده کړې. دا زه په دعوه سره وایم او که څوک دا خبره کوي چې هغوی د دې لاین د لر کولو خبره کړې ده، نو زه هر قسمه دغه ته تیار یم، دغې سره هر قسمه خپل ذمه واخیستو ته تیار یم. هغوی چېرته هم دا خبره نه کړی. بسیار زیاد تشکر برادر. از سوالتان نقطه دیگر ما باید بگوییم که حال فعلا دولت پاکستان مجزا شده، تنها مانده و تمام افغانهای ما از این موضوع درک کرده که یعنی رابطه با دولت آیسای پاکستان با مفادشان نیستن و شما میبینین که این تمایلاتی که برادرای طالب دارن دوباره میان داخل افغانستان، میخوان که دولت یک جای شوند، مثلا در انتخابات اونا اشتراک کردن که آرزوی ما بود. ما 6 ماه پیش همین موضوع را در برنامه اعلان کردم و شما میبینین که این کار واقع شد و این که ما رفتیم در ولایت لوگر رفتیم و برادران را ملاقات کردیم، اونا بسیار همکاری و میهمان نوازی کردن. شما فکر کنید کل مردم افغانستان میخواد که این پرابلم ملی ما حل فصل شود و کل آماده است و دیگه ما نمیخوایم زیاد صحبت کنم. من تلفن شما رو میگیرم. ولی دیرانجرگاه در خدمتتان هستیم. کلمه بفرمایید صاحب. من چند دقیقه پیش زنگ زدم از برادر پشتو یک سوال کردم که شما رو درست نتونستیم باشم با پشتو بگین. من خود مجلس با پشتو پسند میکنم. بفرمایید شما. ورودم یه خبر دارم از پشتو په باره کې په پاکستان کې پښتون چې دی همیشه تر اوسه چې زه یادوم هند سره د پاکستان په ګټه جنګ کړی دی. افغانستان کې طالبان جوړ شوي د افغانستان په ګټه ضرر کې جنګ کوي. بلوچستان سره نه پوهېږم هزارګانو سره شیعه مذهب ټول خلک سره ځان فدایي کړي دي د پاکستان او د پنجابیانو لپاره. دا سلسله داسې دوام لري. همیشه تاسو ګورئ چې هندیان پنجابیان هر مقام چې غواړي د پښتنو دپاره د لاسه راوړي. بیا دوی هېڅ د خپل غلامانو ته هېڅ هم نه ورکوي. بالکل صحیح. نه حتی هغوی ته اجازه نه ورکوي چې خپل ژبې باندې تاثیر وکړي. بسیار زیاد تشکر برادر گل. امیال ما جوابتون دادم، گفتم که برادرای افغان حالا درک کردن که کمک با ایسای به اصطلاح به نقششان است و به نقششان خواهد بود. چرا افغان ما ذلیل شده، افغان ما خوار شده، افغان ما کشته میشه، دیگه شاید پاکستان اجازه نداشته باشه که کدام سر مناقشه را که دولت هندوستان بگیره و این دولت پاکستان فعلا درک کرده و آگاه شده و ای که شما این سوال کردین. ما باز هم با احترام شما ما تکر صاحب میگم تکر صاحب تا او پیدا ګوره خبره داسې ده چې ستاسو خبره ټیک ده چې هغوی لګیا دي په پاکستان کې د پښتنو
چې کوم هغه خلک دي چې کوم خلک دا نه غواړي چې هغه د لوی افغانستان مرسته وکړي داسې قسمه خلکو سره په هغه وخت کې موږ سره پاکستان جوړېده داسې قسمه خلکو سره د هغوی اړیکې ډېرې زیاتې مضبوطې دي او پاکستان لګیا دی د خلکو سره هر قسمه دغه ورکوي خو بل طرف ته ګوره په پاکستان کې په پښتونخوا کې چې څه ټایم کې په افغانستان کې انقلاب راته نو په هغه ټایم کې 300 مدرسې وي او بیا د هغې نه پس چې کله د افغانستان کې دوی خپل جنتکارۍ دپاره خپل خلک تیارول د 40 زرو ته ورسېدي اوس خبره داسې ده چې دغه سره دغه خلک هم یو ځای چې کوم د کابل د افغانستان نه راغلي وو په زمونږ دیني مشران او په بالاحصار کې ټریننګونه اخیستل او په اټک په قلعه کې د پاکستان د آی نه ټریننګونه اخیستل هغه خلک هم د دې خبرې دومره ګناهګار دي لکه څومره چې په دې سیمه کې دې طرف ته پنجابیان ګناهګار دي او په دغه کې په پنجاب کې یونیورسټۍ سکولونه هاسټلز روډ هر څه جوړېږي او په زموږ په پښتونخوا کې مدرسې جوړېږي او هغه مدرسې جوړېږي چې هغه د راتلونکي وخت دپاره جهادیان تیاروي او هغه جهادیان چې هغه نه صرف په پاکستان کې به د پاکستان نه بهر په دغه کې د دې فوجانو کومکونه کوي بلکې د پاکستان نه بهر په افغانستان کې او دلته په کشمیر کې او هلته په انډیا کې هلته هم لګي خپل جنت کارول دغه ورکړی ده نو دا خلک چې کوم خلک د پاکستان د دې مفادونه فایدې اخلي او هغوی ورته بیا خپل هر قسمه دغه افر کوي چې یاره خدمت ورکړي چې به تاسو غواړئ هغه درسره موږ کوو نو که په پاکستان کې کوم خلک د هغوی مرسته کوي نو هم هغه خلک زه بار دا خبر کوم چې ما ته په هغه کې په پنجابی کې هیڅ فرق نشته. بالکل صحیح و دیگه ای که برادرای شما در نظر داشته باشین که جنگ سر خلا شد و امریکا و ممالک غربی نیاز داشت با پاکستان چرا نزدیک بود اوجه حال فعلا افغانستان بسیار رول مهم داره برای امریکا و ممالک ناتو از خاطر موقعیتش و از نگاه منافع اقتصادی در آینده شما میفهمید که تیل عربستان سعودی رو به کم شدن است و این منطقه پر از خصوصا افغانستان و مناطق پالویش و همسایه‌اش منابع طبیعی بسیار زیاد داره و اونا میخواهند که در افغانستان باشن و به اصطلاح رول پاکستان بسیار کم شده و پاکستان میخواهد که به ترتیب خود دوباره مطرح بسازه که امریکا کدام علاقمندی به اون نداره. چرا شما در کنفرانس شیکاگو هم میخواست رئیس جمهور پاکستان با همراه اوباما و بایدن صحبت کنه اما بایدن کسی صحبت نکرد و به این ترتیب ما این موضوع میگیم که اگر ما اتفاق کنیم بیایی نو برادرای افغان خوارا همچینا بیایی که در واشنگتن یک مظاهره 10,000 نفری را براپرتیم بگوییم که پاکستان بی‌عدالتی میکنه بالای مردم افغانستان بالای برادرای بلوچ بالای برادرای هزاری ما شما کل گناه از خود ما کل ما در خانه خود میشینیم آرام یک نفر دیگه این کار من نیست کار برادر دیگه است اما ما فکر میکنم که نمی تحلیل یک تحلیل غلط است. بیایی که یک روز تعیین میکنین ما براتون تمام چیز تیار میکنم بیاین که یک مظاهره کنیم در پیش روی قصر سفید یک 10-20 هزار نفر بیاین ببینید چطور موضوع دیران معاملات پاکستان بی‌عدالتی پاکستان حل میشه. اگر در اروپا می کار کنیم باید ما مسئولیت ملی خود در نظر بگیریم و یک روز یا یک هفته را قربان وطن کنیم. با خود دیگه چیز از این شما نمیخوایم فقط یک روز بیاین یک مظاهره را براپرتیم در پیش روی قصر سفید باز ببینید نتایجش. دیگه این تلفن آخر است باز انشاءالله باز ما اعلان شورتی و بله دیران جرگه ما در خدمتتون هستیم برادر بزرگوار امر کنید سر بفرمایید سر. السلام علیکم. السلام علیکم برادر گل امر کنید سر بفرمایید. سایتون خوبه. زنده باشید. در حتی دمخه تاسو ګران او درنو دواړو مېلمنو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. ژوندی اوسئ. دې کې هیلې امید چې قبول یې کړئ. ګرانو ورونو خصوصا ټکر صاحب پروت په وینو کې لپت یم په پت کې نه د سرو زرو په تخت باندې بې پت. زه یو پوښتنه لرم او هغه دا ده ډېره لنډه آیا پښتانه لرو بر پښتانه چې دواړه ورونه دي افغانان دي دا به کله هم سره یو شي او که یو کېږي دا به کله وي آیا داسې څه د ټایم راته ویلی شئ
او هغه ورځ به داسې ورځ وي لکه سړی چې جنت ته ننوځي. د الله په امان الله مو آباد ودان او خوشحاله موفقه کامیاب برالي لرم. السلام علیکم. ګوره وروره خبره داسې ده چې په کوم وخت کې پاکستان جوړېده نو هغه ټایم کې پاکستان ته ضرورت و ځکه پاکستان جوړ شو. اوس به پاکستان تجزیه کیږي ځکه چې اوس د پاکستان ضرورت پاتې نه شو. بالکل مونږ په دنیا کې ځان لا پکاره چې مخ خپل ملګري وګورو ځکه چې یو صرف الله ښه دی. مونږ یوازې جوړ نشو ترولی. په هغه وخت چې پاکستان د خلکو جوړو نو دوی د خپلو ګټو دپاره چې مستقبل کې به ګټې اخلي لکه په کال 1960 کې جوړ کړ او په کال 1900 او په 88 کې د روسیانو خلاف اسلام استعمال کړ. ټیک ده. نو خبره داسې ده چې اوس هغه وخت راغلی دی چې د پاکستان نور ضرورت پاتې نه دی چې هغه په دنیا کې وجود ولري. هم زه د دوی خلکو خبره کوم یو کس دی سټینلي ولفرټ نومې دی. هغه وایي چې پاکستان د انګریزانو یو ډېره لویه غلطي وه چې پاکستان جوړ شو او زړه چې کومه فارن منسټر وه البرایټ هغه وایي میډلن البرایټ هغه وایي چې پاکستان د دنیا دردسر دی. بالکل. بل طرف ته دغه خبره دا کوي چې اوس په کار دا ده چې د دې ملک سره داسې کار وشي چې د دې نه ډېر په آرام سره ځان خلاص کړي شي. ګینې بیا دلته ډېر اهمه خبره ده. هغه دا ده چې بین الاقوامي دنیا دوه دغه کړې وي اشتباه کړې وي. یوه دا وه چې کله د نیدرلینډ حکومت ته پته ولګېده چې عبدالقدیر خان د دې ځای نه د نیوکلیر ټیکنالوژي پټوي نو هغوی ګرفتاره و. نو په هغه وخت کې CIA هم آن بورډ وه. نو CIA ورته وایي چې دوی مه ګرفتاروئ ځکه چې موږ ګورو چې دی چېرته ځي. خو چې په کال 1915 کې پاکستان ته لاړ او بوټو سره ملو شو نو بوټو اعلان وکړو چې موږ به دغه خورو ګایا به خورو خو موږ به اټم بم جوړو. نو دا د CIA هغه یوه اشتباه وه چې دوی دغه ګرفتار نه کړ. دویمه اشتباه په 1979 کې شوه چې په دغه کې انقلاب راغی په ایران کې. نو امریکا او د دوی ملګرو دا خیال و چې دوی به دغه وکړي د شاهیران به د حالت قابو کړي او نتیجه دا شوه چې کوم فنډامنټلست په هغه وخت کې په حکومت کې راغی نن هغه د ټولې دنیا لپاره خطره ده. نو درېیمه چې کومه غلطي ده هغه اراوند د کارنر هغه پاکستان دی. که دوی پاکستان تجزیه نه کړي نو دا یاد ساتئ چې پاکستان ایران اټیمي ملک نو او پاکستان اټیمي طاقت دی. نو که دغه فنډامنټلست دغه پاکستان دغه شي په لاس ورغلل نو بیا به زه د انټرنیشنل کمیونټي تپوس کوم چې اوس په کوم تاخ کې اګی چوي. اوس خو پاکستان د 10 سره رسیدلی دی چې نه اګی اچي او نه بانګ وي. نو په کار دا چې د 10 حالاتو نه بین الاقوامي رول فایده واخلي. خو باید چې موږ مرته تیار یو دي خبره ته چې په خلکو کې دا شعور مونږ پیدا کو چې ګوره موږ به خیر ان شاء الله تعالی چې ډیر زر یو ځای کېږو او پاکستان به د تاریخ یو حصہ جوړي. دا زما یقین دی. بله بله دیگه خواهش ما از برادران افغان ما در اون طرف خط سرد اگر در امارت اسلامی هستن اگر تحریک طالبان هستن اونا باید دید فکر پرسن که ما کلشون یک افغان هستن برای منافع افغانستان کار کنن خط دیورند از بین ببرن سلطه پنجابی رو خلاص بزنن سلطه افغانی رو با وجود بیارن که مردم افغانستان برادرای بلوچ برادرای هزاره برادرای سندی ما از ظلم و ستم خلاص شه. ما میخواهیم که اگر شما کم کلیپ پرسین فرزا جان راشي افغانانو سیاپات افغانستان کو یو موټی یو قوت سو بل خاور د خپل ځان کو یو موټی یو قوت سو بل خاور د خپل ځان کو قراره که ما در ابتدای برنامه اعلان کردیم این برنامه ما دو بخش داره که موضوعات ملی راجع به افغانستان صحبت کردیم و ما راجع به انتخابات افغانستان صحبت میکنیم که برادر عزیز ما صادق صاحب در اونجا می باشه که انتخابات در افغانستان چطور میگذره و شرایط چطور است و
کدام شخص از نگاه آژندای ملی خود که با مفاد مردم افغانستان باشه در شرایط کنونی او شخص صحبت میکنیم در مورد از او. و دیگه ای که انشالله ما این مبارزه ما دوام داره تا که ما ظلم و ستم پاکستان از بالای افغانستان و بالای ببخشید افغانای ما و برادرای بلوچ ما و برادرای سندی و برادرای آذری خود ختم نتیم. ما قرار نمیشینیم. این یک وعده ماست و این رای مبارزه ماست تا هر وقتی که ما زنده هستیم. دیگه تکا صاحب دیر مننه استان راغلی دلتا صاحب دیر صاحب تشکر. دکتر صاحب گرامی بسیار زیاد تشکر. دیگه ما بسا خوشحال هستیم که ما یک جا شدیم و یک جبهه واحد در مقابل مظالم پاکستان تشکیل دادیم و تشکیل میتیم و این جبهه واحد در داخل خود افغانستان و او طرف خط دیورند در فعالیت هستند و این گسترش میافند. قراره که دکتر صاحب بور ذکر کردن که فعلا جنگ در بلوچستان ادامه داره و دولت پاکستان قادر نشدن که مناطق از پیش برادرای بلوچ ما بگیرن. ما بله دیران جرگه در خدمتتان هستیم، عمل کنید صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم گران ورا. څنګه صاحب تبتون خدي ډېر جګ سوال لري صاحب. سلام د ورونو ته وایم او سلام زګان ته وایم. ډېر شیخ خبرې کیږي مګر دا دی چې دا موضوع خپل په دغو پښتنو پورې اړه لري چې دا پښتانه خپل راپورته سي د خپل تقریبا 1.5 میلیونه انسانان پراته دي چې دوی راپورته نه سي دا موږ نسو حل کولی. ولې دوی لاسونه پاکستان غځولي دي ګرد په پاکستان کې SSI د دوی د SSI سره کومک کوي چې دوی خپل راپورته نه سي، چې دوی خپل یو موټی نه سي او موږ ورسره ونه درېږو. دا کار نه کېږي یوازې په موږ مسکین غریب افغانستان نه کېږي چې دوی ونه درېږي، چې دوی د SSI سره کومک ونه کړي. که دوی کومک ونه کړي لکه کابل روډ چې وویله خو دوی ګرده دوی خپله کومک کوي دلته د پنجابیانو سره د نورو سره دوی دې راولاړ سي یو موټی سي. لکه اوس په دنیا کې څنګه مظاهرې کېږي، خلک راپورته کېږي خپل ځانونه ازادوي، دوی دې خپل ځانونه ازاد کړي، دوی دې خپل راولاړ سي یو موټی یو همت سي. ډېره مننه صاحب، ډېره مننه صاحب، ډېره مننه. تاسو لنده ډاکټر صاحب سوال به جواب بده. ګوره وروره، پاکستان لاین اف کشمیر دا بین الاقوامی سرحد نه مني. هغوی وایي چې دا انټرنیشنل بارډر نه دی او کشمیر زموږ حصه ده. هغې دپاره هغوی 4 جنګونه وکړل. افغانستان ډیورنډ نه مني، خو زمونږ افغانستان مشرانو د دغه نه راواخله وروسته د دوست محمد خان بابا نه چې هغه په پېښور باندې حمله کړې وه، بیا ورته خپل غداري که واپس لاړل. د بر نه څوک راغلی دی او د کوزو پښتونخوا خلکو نه تپوس یې کړی دی د دې لپاره چې یاره راځئ چې راپاسې. خبره داسې ده وروره چې روانه ده نو د خانه ده د دواړو طرفونو نه روانه ده. راځئ چې راپاسو یوازې د کوزو پښتونخوا نه چې لر او بر ټول سره لاسونه یو ځای کړو او د دې مردار ملک پاکستان نه ځان خلاص کړو. کنې والله که دا زه په دعوه سره وایم چې دا پاکستان نه او زه ورته مردارستان وایم چې دا وجود لري په افغانستان کې یو ورځ هم ارامي رانشي. دا ځان سره وساته دا خبره. بالکل امی این موضوع رو ما هم ذکر کردیم. دکتر صاحب شما من عرض کنم که خصوصا ملت بلوچ که این پاکستان الان 60 ساله یک نقطه بلیپی هست در تاریخ بلوچستان. ما اسکندر اومده رفته، مغلا اومدن رفتند، عربا اومدن رفتند، صفوی‌ها اومدن رفتند، ولی بلوچستان اونجا بوده و خواهد بود و خواهد ماند. پاکستان الان فقط 60 سال روی مپ هست. الان پیام ما ملت بلوچ این هست که ما همه ملت بلوچ فرد ملت بلوچ روی یک نکته اتحاد داریم و اون هم آزادی و استقلال بلوچستان هست. هر بلوچی هر فکری هر عقیده‌ای داشته باشه برای ما محترمه، عضو هر حزبی باشه برای ما محترمه.
ولی در مقطع فعلی مبارزه ما ایجاب میکنه که همه ما فقط روی یک هدف، روی یک نکته، اونم آزادی و استقلال بلوچستانه. بعد از اینکه بلوچستان به استقلال رسید همه احزاب بیان اون برنامه پلان پروگرامشون رو بدن، هر کس مردم انتخاب کردن همونه. اول بیایید خونه خودمون دست بیاریم، آزاد بکنیم، بعد روی مسائل دیگه. میخوایم دموکراسی باشه، میخوایم انتخابات آزاد باشه بعد از اینکه بلوچستان آزاد شد. الان تنها نقطه‌ای که ما باید روش تمرکز بکنیم همون آزادی و استقلال بلوچستانه. وقتی که بلوچستان مستقل شد انتخابات آزاد خواهد بود، هر پارتی حزبی اومد مردم انتخابش کردن، حکومت تشکیل میده، ممکنه بعد از 4 سال دوباره یک حزب دیگه بیاد سر کار. این اراده ملت بلوچ خواهد بود. بعدم من از تمام برادران و خواهران بلوچ هر کجای دنیا باشن استدعا میکنم که از مبارزین، از سرمچاران بلوچ که در بلوچستان جان و مالشون فدا کردن، شهید شدن در بلوچستان، از اونا حمایت بکنن. از مبارزاتی سرمچارایی که الان مشغول مبارزه هستند با تمام وجود از اونا حمایت کنن. و من از رهبران بلوچ، احزاب بلوچ میخوام که هرچه بیشتر با هم متحد بشن، یکی بشن و جنبش مبارزین داخل حمایت بکنن. تشکر. و دیگه ما کوشش میکنیم که بخیر در واشنگتن یک هیرینگ به اصطلاح براپرتیم در این مورد و در این حال جنبش جوانان را شما به نظر بگیرین که فعلا در تمام اروپا و افغانستان و امریکا جنبش جوانان بسیار اوج گرفته. شما خبر دارین و دیدین در 2 هفته، یعنی 2 برنامه پیشتر ما جوانات طرفدار ازی بودن که بیان در انتخابات اشتراک کنن، مثلا آقای زازه از جرمنی و آقای ارشاد نیکزاد از فرانکفورت. یک جنبش بسیار زیاد گسترده دراز و انشاءالله که شکل بگیره. شما خود دیدین که نه پاکستان خود بود و نه این عملات و این ظلم و ستم از این پنجابیا و تمام جهان از این آگاز خود. باید شما بخیزیم برادر، تنها ما شما گپ بزنیم پرابلم در گپ حل نمیشه. بخیزیم خود تکلیف بتیم، بیاییم یک حرکت بسیار گسترده را برای پرتیم. اگر شما یک مظاهره بسیار کلان در امریکا و اروپا و در افغانستان برای پرتیم و شما ببینید چطور این موضوع حل فصل خواهد شد. ولی دیران جرگه صدیق متین خدمتتان امر کنید صاحب. بله متین صاحب سلام خدا خدمت شما و میمانان گرامی تان میرسانم. متین صاحب عرض کنم خدمت شما که پاکستان 2 صوبه را، بلوچستان و صوبه سرحد در یک فقر نگاه داشته و بیمارستان ها قطعا برای صوبه سرحد جور نکرده و همچنان برای بلوچستان، مردم بلوچستان و صوبه سرحد 70% بی‌سواد مانده و این در قرن 21 بزرگترین استعمار است که امروز پاکستان روا می‌داره بالای صوبه سرحد و مردم بلوچستان. و امروز ظلم بزرگ بالای بلوچستان است که هم از طرف پاکستان و هم از طرف ایران، که ایران بلوچستان بلالایی که صدها هزار نفرش کشت، امروز حتی امامای مسجد اهل تصنعش از طرف خود تعیین میکنه و در قرن 21 بسیار یک استعمار بزرگ است. باید برادرای بلوچ ما هم بیدار شود و برادرای پشتون صوبه سرحد هم بیدار شوند که مملکت شیطانه، این مملکت ساخته شده انگلیس باید از بین ببرند که شرزی هم جهان نجات بیافته و هم افغانستان. و به تمام مردم افغانستان میرسانم که تا پاکستان تجزیه نشه از گیر از این منافقای پنجابی نجات نمیافیم. باید مبارزه کنند، پشتونا باید متحد شوند و هیچ وقت از گیر از پنجابیان نجات نمیافند تا که پشتونا متحد شوند. تشکر از پروگرام خوبتان، وقتتان نمیگیرم، از صحبتایتان هم تشکر. زنده باشید برادر گرامی. میخوایم که یک کلیپ پارتیم، اگر شما فرزا جانم کلیپ پارتین Afghanistan ko yo mute
قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو سیاپات افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کو پلار نکای دیره ده راسي ټول ورته سجده سو او یقین په پاک سبحان کو خپل خاوره زموږ کعبه ده زموږ پلار نکای دیره ده راسي ټول ورته سجده سو او یقین په پاک سبحان کو ټول راشي افغانانو سی آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو ټول راشي افغانانو سی آباد افغانستان کو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو یو موټی یو قوت سو خپل خاوره د خپل ځان کړو لرنکم غلامان نو زمالم پټول جهان کو قسمات دل خانی کو مقبول کو نو زولنی کو لرنکم غلامان نو